هغه دا خبره وکړه چې یاره هغه کور او ریحان چې کومه د حج عمرې خبره کوله هغه هم کېږي او موږ ویل چې یاره ولې ماته طالب نوکري کوو به ستا څلور دي ما څلور نه وي چې څلور ورنه سپیشل نوکري وشو په کور به تنخوا لرو ایم این ایم پی ایس شی دی خو داسې نیم لاک دلته تنخوا ده هغه ستا دې کې برابرېږي او پس په ځای کې نه او هغې لپاره موږ خپل خاندان خپل غوښتلي وو. ملګرو دلته قصه بیا ورانه شوه. د پی ټی آی کم سینیر کسان چې دي هغه وایي چې موږ د ریحان زیب رول له ټیکټ نه ورکوو، د کم ګل ظفر یا د نور کم کسان چې دي وایي موږ ټیکټ ډیو له ورکوو، او د باجوړ کم ولس کم عوام چې دی هغه وایي چې آیا پکار دي چې مبارک زیب کم چې د ریحان زیب رول دی هغه دې ودروي، موږ به هغه سپورټ کوو، هغې له به ووټ ورکوو. نو بله ورځ چې کم دی د وزیر اعلی او د ریحان زیب کوم ورونه چې دي د هغوی یو ملاقات هم شوی دی، او په ملاقات کې دا ویلي دي آیا کومې عمرې او څه چې وو هغه یې منظور کړي دي ول، او دا یې ورته ویل دي د ریحان زیب ورور ته چې ته په قلاره کښېنه موږ به تا په څه نوکر کړو او ستا به 2-3 لک روپۍ تنخوا به دې وي او ته د دې سیټ نه هغه سایډ ته شه. خو د ریحان زیب ورور مبارک زیب ورته ویلي دي چې نه دا د باجوړ کم ولس چې دي هغه راپاڅېدلي دي، هغه دا غواړي چې آیا ته د ریحان زیب په ځای باندې ودرېږي او موږ تا سپورټ کوو، تا کامیاب کوو. خو د باجوړ کم خلک چې دي هغه د مبارک زیب سره دي، خو د پی ټی آی کم سینیر کسان چې دي هغه غواړي چې ګل ظفر له سیټ ورکړی شي او هغه راشي. نو دغه کومه یو لانجه چې دا کومه یو غویمه چې کوم ده په سوشل میډیا باندې هغه شروع شوې ده، الله تعالی دې هغه وکړي په کوم کې چې زموږ د ټولو هغه خیر وي، ځکه ریحان زیب چې دی هغه په دې حالاتو کې یعنی د دې سیاست د وجې چې کوم دی هغه لاړو شهید کړی شو، د هغې کوم ورور چې دی خلکو اوس راپاڅولی دی وایي چې آیا دا دې اوټونو ته ودرېږي. نو ستاسو څوک خوښ دی آیا ریحان زیب ورور ته ټیکټ میلاو شي او که نه د کم ګل ظفر چې دی هغې ته ټیکټ میلاو شي؟ نو په کمنټس کې هم تاسو خپله رای هغه ضرور راکوئ. دغه ویډیو به تاسو سره هم شریک کړئ، انشاءالله بل ویډیو کې میلاویږو. الله حافظ.